اوے خلکو یاد وساتئ دین د جماعت په ګاونډیتوب سره کور ته نه راځي. څوک دې دا ماته ووایي چې زما د جماعت خوا کې کور دی، جماعت سره دیوال په دیوال مې کور دی او زما بچی 15 وخته مونځ ګزار دی. د جماعت ګاونډین اکثر د هغوی بچي بېلمازه وي، اکثریت دپاره د هغوی نه جمع تللی وي، اکثریت د جماعت سره نالګیم وي. د مدرسې د ګاونډیانو اکثریت د مدرسې مخالفت نصیب کی وي. دا وجه سره ابو جهل د مکې ګاونډیو کو نو، ګاونډیو کو نو. ابو جهل د ټول نه زیات د رسول الله مخالفت کو نه کو. رښتیا وایي دا علماء کرام تشریف فرما دي. زما د یو راته دی وایي چې مولوي صاحب خبره دې غلطه وکړله. د جماعت ګاونډین اکثریت د جماعت مخالفت کوي، د مدرسې ګاونډین اکثریت د مدرسې مخالفت کوي. دارالعلوم حقانیه کوړه خټک چې هر کال په سرګاو علما ورکوي، په لکونو علمای معاشري له ورکړل، په لکونو حافظان معاشري له ورکړل. څومره د حقانیې فضلات چې دلته موجود دي د دې ټول نه تپوس وکئ. نن هم د دارالعلوم حقانیې مخالفت چې کوي هغه د حقانیې ګاونډی نه کوي. یاد وساتئ من جماعت له ځای ورکو، من مدرسې له ځای ورکو، من قرآن له غلاف له کپړه اخلو. خو نیز زما عزتمندو جماعت سره مې محبت دی، خو د جماعت د امام سره مې محبت نشته. او یاد وساتئ زما او ستا د جماعت نه بهتر جماعت خانه کعبه ده، بیت الله دی. دغه بیت الله د دې اولنی تعمیر فرشتو کړی دی. د نبی علیه السلام نه وړاندې زما عزتمندو اولنی تعمیر د دې فرشتو کړی دی. انسان لا نو اول تعمیر فرشتو کو، بیا حضرت آدم علیه السلام کړی، بیا ابراهیم علیه السلام کړی دی. او د نبی علیه السلام د نبوت نه تقریبا 15 کاله مخکې د خانه کعبې تعمیر دا د مکې مشرکانو کړی دی. او د مکې په مشرکانو کې ابو جهل مو، د مکې په مشرکانو کې ابو لهب مو، د مکې په مشرکانو کې عتبه مو. ابو جهل د مکې توهین نه دی کړی، ابو لهب د مکې توهین نه دی کړی. ابو جهل مکه نه ورانوله، ابو لهب مکه نه ورانوله، عتبه مکه نه ورانوله، شیبه مکه نه ورانوله، ولید ابن مغیره مکه نه ورانوله، مکه آبادوله. د مکې د آبادولو دپاره شرط دا ایښی و پیسې به راغونډو، حلالې پیسې به راغونډو، حلالې پیسې به راغونډو، په حلالو پیسې به د خانه کعبې تعمیر کوو. زما عزتمندو د خانه کعبې تعمیر دا د مکې مشرکانو کړی د نبی علیه السلام د اعلان نبوت نه مخکې. او په دې کې د ابو جهل پیسې لګېدلې، په دې کې د ابو لهب پیسې لګېدلې، په دې کې د عتبه پیسې لګېدلې. او دا د دغې وعدې سردارانو. اوس دا راته ووایئ د مکې دغه مشرکانو د مکې جوړولو کې پیسې اچولې ما ته چې یو عدد د هغوی سره برابر دی. هغه څه ما ته چې څوک کوي د جومات دپاره چنده راکوي ورکوي، جومات جوړو، جومات آبادو. اوس د مکې مشرکانو کې هم دا صفت و، دا صفت په ما کې هم دی. اوس د مکې دغه مشرکانو ته ایمان نصیب نشو. دا ځای به ګورو چې دا ایمان ولې نصیب نشو. د مکې توهین یې کړی؟ نه د مکې توهین یې نه دی کړی. د بیت الله توهین یې کړی؟ د بیت الله توهین یې نه دی کړی. مکې ورانه کړې؟ نه مکې نه ده ورانه کړې، آباده کړې ده. بیا ورته ایمان ولې نصیب شو؟ نصیب نشو. ایمان ورته ځکه نصیب نشو چې د مکې سره لګېدله، خو د مکې چې کوم امام دی محمد رسول الله هغه سره نه لګېدله. د مکې سره لګېدله، د خانه کعبې سره لګېدله، خو د خانه کعبې د امام سره نه لګېدله. زما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ خانه کعبه باندې پیسې لګولې، جومات جوړول عظیم کار دی.